السلام علیکم پښتو شو چینل خبري ټولګي ته ښه راغلاست. لس مهم خبرونه راسره واورئ. لومړی الیپور ته په تورست ویلو سویډن کمیټې یوه افغانه وشړله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي او په افغانستان کې د سویډن د کمیټې همکاره ښکلا زدران د دې کمیټې له لوري وروسته له هغې له دندې څخه ګوښه شوه کله چې هغې یوه تورست ته د تورست ویلو ویل. په ټولنیزو رسنیو کې ښکلا زدران الیپور ته په تورست ویلو له دندې وشړل شوه. د سویډن کمیټې د ښکلا زدران دنده په دې جرم ځنډولې چې ولې د الیپور پر ضد ټویټ کړی و. دویم خبر کبلوب امریکا د طالبانو ته د هوکړې د ماتولو پلمه په لاس نه ورکوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کبلوب ویلي چې امریکا ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د حضور نیټه وغځوي. نوموړي زیاته کړې چې که چېرته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي نو دا چاره به طالبانو ته د دوحې هوکړې د ماتولو لپاره پلمې په لاس ورکړي. کبلوب څرګنده کړې چې امریکا او طالبان تر څو میاشتو پورې د امریکایي سرتیرو د حضور پر تمدید خبرې کوي، خو دا په خبره دا چاره به بدې پایلې ولري او طالبانو ته به د امریکا د ملامتولو پلمه ور جوړه کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې د امریکا د دفاع وزیر لوید اسټین په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې ولسمشر بایدن تر اوسه له دغه هیواد څخه د خپلو سرتیرو د وتلو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. دریم خبر امریکایي سناتور فکر نه کوم چې سرتیري به ژر له افغانستانه وباسو. د امریکا د سنا مجلس په وسلوالو کمیټه کې مشر سناتور هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې امریکایي لښکرې به د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ووځي. د امریکې او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې چې د ټرامپ په اداره کې قطر کې وشوه یا د نیټه د امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره ټاکل شوې وه. سناتور مایک ویلي حالاتو ته په کتو داسې نه ښکاري چې لښکرې به دومره ژر له افغانستانه رپه کور کړو. هغه ویلي که په واقعیت سره ووایم دا اوس لپاره د سرتیرو د ایستلو پر سر بیړه نه لرو او د سرتیرو د ماموریت له اوږدولو سره موافق یم. تر هغه به سرتیري هلته موجود وي تر څو چې یقیني شو چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. د مال افغانستان کې د امریکې 2500 سرتیري شتون لري. څلورم خبر ولسمشر د سولې لپاره خپله نوې طرحه وړاندې کړه. وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو اشرف غني او طالبانو ته د موقت حکومت یوه طرحه ورکړه، اوس ولسمشر غني هم د داسې یو پلان او طرحې د اعلان تیاری نیولی دی چې د هغه په طریقه به د افغانستان روانه ستونزه حل کیږي. بهرنیو رسنیو د افغان حکومت د متبرو سرچینو له قوله ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني په ترکیه کې د جوړېدونکې غونډې لپاره د خاص تیاری پیل کړی دی او د دې غونډې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده چې د حکومت له لوري به نورو لوریو ته وړاندې شي. د دې طرحې په اساس افغان حکومت غواړي چې په راتلونکو 6 میاشتو کې سرتاسري ټاکنې ترسره کړي او په ټاکنو کې پر لوري برخه واخلي. په دې ډول افغان حکومت د امریکا د هغه طرحې خلاف چې د یو موقت حکومت چې مشري به یې غني نه کوي داسې یو طرحه وړاندې کړه چې غني به هیڅ له قدرت څخه نه لرې کیږي او ټاکنې به کوي. او بل خبر داس دی مودي هندي وګړي له پاکستاني خلکو سره د ښو اړیکو هیله لري. نریندرا مودي ویلي هندي ولس له پاکستاني وګړو سره د ښو اړیکو هیله لري. نریندرا مودي د پاکستان د ورځې په مناسبت د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ته یو لیک استولی دی او په هغه کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کیدلو ته اړتیا ده. د ده په خبره هندي وګړي له هیله لري چې له پاکستاني وګړو سره له ترهګرۍ لري او باور په فضا کې ښې اړیکې ولري. مودي دغه راز ویلي چې د سختو مرض په دې سختو شرایطو کې پاکستاني وګړو ته له دې ناورین د وتلو هیله لري. مودي داسې مهال پاکستاني سیال ته لیک استوی چې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ پر کنټرول لاین اوربند رامنځته شوی او تر دې دمه هیڅ لوری هم نه دی نقص کړی. د انتقام خبرې کوونکی د مجرم د نوم اخیستلو هم عجیز دی. د ولسمشر غني لومړی مرستیال تېره ورځ وویل چې د هغو کسانو په وړاندې چې د ملي اردو هلیکوپټر یې ویشتلی دی جدي عملیات پیل شوي او هغه به په سزا رسوي.
که څه هم د ډیرو تمه وه چې په ژبه تیز صالح به همداسې توندې خبرې کوي چې د نورو په وړاندې کوي. د علیپور په وړاندې هم وکړي، خو د ځینو اټکلونو مطابق هغه د جرأت هم ونه کړ چې د علیپور نوم په خپله بیان کې واخلي. په افغانستان کې یو عجیب حالت روان دی، د هر څوک هر جرم کوي او بیا څوک هیڅ نشي ورته ویلی، ځکه چې دې ته بیا تعصب وایي. البته پښتون د دې څخه استثنا دی. پښتون که په ظاهري ډول هم طالب ته ورته و، ډیر خلک یې د مرګ وړ بولي. ان هغه هزارګان یا د ټولنیزو رسنیو هغه برخه هزاره کوونکي چې کله به په یوه بمبارۍ کې د طالبانو سره ملکي پښتانه وژل شوي وو، او اوس وایي چې بامیانو کې نظامي هلیکوپټر څه کول. په بامیانو کې باید یوه مرمۍ هم فیر نشي، بلکې ټول باید ولاړ شي، د علیپور سره خبرې وکړي. دا د هغو هزارګانو خبرې دي چې که چیرته په یوه سیمه کې طالبان وای، بیا ولې چې ټول سیمه بمبار کړي، هغه هم خلک هم د طالبانو خواخوږي دي. نو آیا اوس باید ټول بامیان بمبار شي ځکه ځایي خلک یې خواخوږي دي؟ که ځاځي خلک یې خواخوږي نه وای، نو د به په بامیانو کې دومره لښکر او وسلې د کومه کړي؟ امیر الله صالح ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکي صرف د علیپور نوم هم نشي اخیستی، خو که خبره د پښتون شوه بیا نو ټول ورته تبر په لاس ولاړ دي. یوازې علیپور نه دی، بلکې داسې نور تاجک با یاغیان او ازبک یاغیان شتون لري چې هر ته حکومت باج ورکوي. په داسې حال کې چې هغوی د افغانستان ملي حاکمیت ننګوي، نور بیرغونه پورته کوي، نو د چا ضمانت دانش وکړي، د چا صالح وکړي، او بالاخره د خلک همره په ځان متکبر کړي. نور ولسوالۍ سقوط کوي، ولسوالۍ سوځوي، هلیکوپټر ولي بیرغ ته اور اچوي. که غواړئ مهم دقیق په وخت خبرونه واورئ، زمونږ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر وروستیو سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.